د زندانونو چارو د سمون ادارې او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په ګډې همکارۍ او د یو خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د څرخې پلو مرکزي زندان کې د زندانیانو لپاره د مسلکي زده کړو ټولګي پرانیستل شول. د زندانونو چارو د سمون ادارې عمومي رئیس مولوي محمد یوسف مستری په دې تړاو جوړ شوی مراسمو کې وایي د ټولو زندانیانو لپاره ښه وضعیت او خدمتونه برابر شوي او د برخه کې بلا نوري هڅې ترسره شي. نوموړی زیاتوي اسلامي امارت په بېلابېلو برخو کې فعالیت روانې کړي چې له امله یې اوس په هیواد کې اقتصاد، امنیت او د عدالت شتون رامنځته شوی دی. پر بندي هم نظر خاص دی چې دا زما یو بنده دی تا غوندې ستا تر لاس مې لاندې کړي ته پر مشر یې ستا او د ده څه فرق دی؟ دا ما په ابتلا کې راوستلی دی. د دې څه یو تخطي سوی ده، د دې څه یو کار سوی دی، رحم پر وکړه. نو دا یې چې خاص نظر نه وي پروردګار جل جلاله موږ ته نه وایي چې تاسې رحم پر وکړئ، نو بیا خو یې ویل چې زجر ورکړئ العیاذ بالله. نو خو الحمدلله دغسې په چرو په جامو په لباس کې سم دی، نو انشاءالله وضعیت سم ورسره سوی دی. د الله تعالی جل جلاله څخه خواست کوو چې نور هم موږ ته توفیق راکړي د دوی په خدمت کې د شپې او د ورځې ودرېږو. ورته مهال د یادې ادارې د مقام د دفتر رئیس مولوي رحمت الله ګلزار وایي د افغانستان ټول زندانونه دا مهال د دیني، عصري او مسلکي زده کړو پر مرکزونو بدل شوي او بندیان پکې له هر ډول ربړونې خوندي دي. د نوموړي په وینا په ټولو زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند کوونکي کسان له دندو ګوښه کیږي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان زندانونه اوس د دیني زده کړو، د عصري زده کړو، د حرفوي زده کړو او د صنعت په مراکزو باندې بدل شوي دي. دا د خوشحالۍ ځای دی. در آینده نزدیک فردا به خیر رضای الله عز و جل باشه در مرکز اصلاح و تربیت اصلاح، در مرکز اصلاح و تربیت اطفال، ما مرکزی که مشهور است اما باید بگوییم که از مرکز زندان بادامباغ یاد میشه. له دې سره سم د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسلکي مرستیال مولوي غلام سعید احساس زندانیانو ته په خطاب کې وایي چې له دې رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه پورته کړي او هغه محبوسینو ته به د بند په موده کې تخفیف ورکړل شي چې د زده کړو ترڅنګ ښه اخلاق او د عمل لاره خپله کړي. مخکې موږ ته یو حکم راغی چې د بندیانو تخفیفونه که چا حفظ وکول دا تخفیف وي، که چا په ناظره قرآن کریم، که چا تعلیم وکوي، که چا ښه اخلاق وکول، ښه روش یې وکول، دا ټول ته پر ښو اعمالو تخفیفونه انشاءالله العزیز تاسو ته را روان دي. تاسو ته دا درکول کېږي، دا به ستاسو سره مخکې شریک شوي. د یادونې وړ ده چې دغه زندانیان چې شمېر یې 160 تنه دی یا د ټولګیو ته جذب شوي چې په خیاطي، سولر جوړونه، غالۍ اوبدلو، موبایل جوړونې برخې کې به 3 میاشتنۍ مسلکي زده کړې ترسره کړي.